عادي ډول افغانستان کې واده کول ډیر لګښتونه لري چې په دودیز ډول پکې د زیاتو میلمنو رابلل او په ځینې مواردو کې ولور او جهیز هم شامل وي. ځینې ځوانان ډیر کلونه پر دې نه توانیږي چې د زیاتو لګښتونو له کبله واده وکړي. په تیرو وختونو کې هم داسې شوي چې هغه ځوانان چې د واده د مصارفو توان نه لري په یوه کوچني محفل سره د خپل واده مراسم ونیسي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی، په یو لړ مراسمو کې د 70 جوړو د واده مراسم ترسره شول. عباد الله نیازی لا 2 کلونو څخه خپل واده ته په تمه. ځوان دا نه غواړي چې داسې په انفرادي شکل ډېر مصرف پرې راشي، ځکه د افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دی څه کم 98% خلک بېوزلۍ خط لاندې دي او دا ډېر سخته ده. عصمت الله بشردوست هم یو له هغو ځوانانو دی چې د ډیر لګښت په پرتله د کم مصارفو واده ته زړه ښه کړ. هغه وایي چې د واده ورځې ښایي د ژوندانه تر ټولو خوشحاله ورځ وي. د دې لپاره چې د افغانستان شرایط ډیر سخت دي، پیسې نشته، کار نشته، بې پیسې توب و، نو ځکه ډله ییز واده ته راغلو چې په کم مصرف واده ترسره شي. پر ټولنیز ژوندانه باندې د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له کبله د واده او دې ته ورته نورو مراسمو لمانځلو کې د پام وړ کموالی راغلی. د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل تر نیول کېدو د مخه به ودونه په لویو تالارونو او هوټلونو کې لمانځل کېدل چې موسیقي به پکې هم غږول کېده. د دوشنبې په ورځ په ډله ییز شکل ترسره کېدونکو مراسمو کې ناوې او زمان سره جلا و. په دغو مراسمو کې د طالبانو جنګیالي هم و او د ساتیرۍ لپاره به شعرونه زمزمه کېدل او د دغه مراسمو د تنظیمونکو له لوري به څرګندونې کېدې. خبریالانو ته اجازه نه وه چې له ناویانو سره خبرې وکړي چې په اوږدو شالونو کې سر تر پښو پټې وي، خو د هغې د انځورونو او فلم اخیستو ته اجازه ورکړل شوې وه. کیک هم و، خو یوازې د زمانو مخې ته ایښودل شوی و. د واده مراسمو د ختمېدو پر مهال د مرستې یوه بسته هم زمانو ته ورکول کېده چې د هر چا نوم پرې لیکل شوی و. د باندې د هغې لپاره ګلپوش شوې موټرې هم ولاړې وې چې هرې جوړې به پکې خپل نوي کور ته سفر کوو. په هوټلونو کې د یوه واده لګښت له 10 تر 20,000 ډالرو لګښت لري او د دغه ډله ییز واده د مراسمو تنظیمونکی سید احمد سیلا په خبره دا کار د دې سبب کیږي چې د لګښتونو د پوره کولو لپاره ځینې کسان باید خپل واده ته ان څو کاله انتظار وباسي. غلطو بې ځایه رواجونو، لوړ مصرف او ملامتونکي غوښتنو د دې په خاطر باندې دوی نشي کولای چې هغه خپل د واده مراسم په انفرادي شکل باندې ولمانځي او هر یو یې 8 کاله، 7 کاله، 15 کاله، 10 کاله انتظار کوي تر څو د پیسې ټولې کړي او خپل د واده مراسم جوړ کړي. طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې په نمایشي ودونو بندیز لګولی و. ښایي طالبان اوس یو ځل بیا خپل پخواني بندیز باندې ټینګار وکړي او په محفلونو کې لا د مخه پر موسیقۍ بندیز لګولی. پر دې سربیره طالبانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې زیات محدودیتونه لګولي دي او نسبي لاسته راوړنې چې په تیرو 2 لسیزو کې ترلاسه کړې وې بیرته ترې اخیستل شوي. په وروستیو کې ښځو ته ویل شوي چې د امکان تر حده په کورونو کې پاتې شي او د باندې د راوتلو پر مهال د مخ پټولو په شمول بشپړ حجاب مراعات کړي.